الكائنات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان وقاطع المشركين بالسيف واللسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. درود شريف. زه د دې مبارک محفل په انعقاد باندې برادر محترم الحاج وزیر صاحب، دا غرونه رشتہ داران او دا فرزند ارجمن عزتمندو د ټولې مجموعې ته مبارکباد کوم. دا ډېره مبارک مجمع ده چې دې مجلس په انعقاد باندې دا راجمع شوي. په دې کې شیخ المشایخ نمونه اسلاف حضرت مولانا فضل حق صاحب دامت برکاتهم العالیہ و برادر محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیب خان صاحب، عزتمندو نور قیمتی علماء کرام، نعتوانان حضرات، شاکر عزیز صاحب، سجاد صاحب، ټول قیمتي خلک عزتمندو دلته جمع شوي دي چې دا زموږ د برادر محترم وزیر صاحب سره د حقیقي خوشحالۍ کې عزتمندو د خپل مسرت اظهار کوي. انسان باندې دوه حالت راځي د دنیا په زندګۍ کې، یو حالت د خوشحالۍ راځي، یو حالت د غم راځي. د یو انسان زندګي د دې دوه حالتونو نه خالی نه ده او دا دواړه امتحاني حالتونه دي. چا باندې خوشحالي راشي دا هم امتحاني وي، چا باندې غم راشي دا هم امتحاني وي. په حالت د خوشحالۍ کې الله تبارک وتعالی شکر ازمایي چې زما شکریه ادا کوي او کنه ادا کوي. په حالت د غم کې الله تبارک وتعالی صبر ازمایي چې دې صبر کوي او کنه کوي. چې کله مسلمان په دې دوه حالتونو کې په حالت د خوشحالۍ کې شکر ادا کړي، د سنت مطابق خوشحالي سر ته ورسوي، هغه کامیاب شو. او په حالت د غم کې انسان صبر وکړي، هغه کامیاب شو. عزتمندو د مسلمانانو نن سبا عام طور باندې په دې دوه حالتونو کې افراط او تفرید کېږي، زیاتې او کموته. دې وجې نه مسلمانان عزتمندو د سنتونو په ځای باندې رواجاتو ته ترقی عروج توجه ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمائی: من احیا سنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شهید. چې داسې وخت زما یو سنت مړ وي، خلق هغې ته په ښه نظر باندې نه ګوري، هغې زمانه کې یو سړی زما سنت ژوندی کړي، هغه ته 100 شهیدانو اجر دی. دا دلته چې تاسو راغلي دا مهاجرین حضرات، مهاجرین، مجاهدین، شهدای کرام، دا هم د دې لپاره راغلي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دین ته ترقی او عروج میلاو شي لإعلاء کلمت الله. نو ستاسو د اخلاق نه زموږ دغه امید دی چې ستاسو د کور واده به د شریعت مطابق وي او ستاسو د کور غم به د شریعت مطابق وي. تاسو خپل کور او کلی پرېښی دی عزتمندو، ښکلې ښکلې علاقې تاسو پرېښي دي، ښکلې ځمکې خو پرېښي دي، د هغې ځای باغ او بهار تاسو پرېښی دی، د افغانستان خوږې خوږې میوې دي هغه تاسو پرېښي دي. هم د دې لپاره دنیا ته دا تاسو ښکاره
انسان باندې دوه حالت راځي د دنیا په زندګۍ کې. یو حالت د خوشحالي راځي، یو حالت د غم راځي. د یو انسان زندگی د دې دوه حالتونو نه خالی نه ده، او دا دواړه امتحاني حالتونه دي. چا باندې خوشحالي راشي دا هم امتحاني وي، چا باندې غم راشي دا هم امتحاني وي. په حالت د خوشحالۍ کې الله تبارک و تعالی شکر ازمایي چې زما شکریه ادا کوي او کنه ادا کوي. په حالت د غم کې الله تبارک و تعالی صبر ازمایي چې دې صبر کوي او کنه کوي. چې کله مسلمان په دې دوه حالتونو کې په حالت د خوشحالۍ کې شکر ادا کړي د سنت مطابق خوشحالي سر ته ورسوي، هغه کامیاب شو. او په حالت د غم کې انسان صبر وکړي، هغه کامیاب شو. عزتمندو د مسلمانانو نن سبا عام طور باندې په دې دوه حالتونو کې افراط او تفرید کېږي، زیاتې او کموته. دې وجې نه مسلمانان عزتمندو د سنتونو په ځای باندې رواجاتو ته ترقی عروج توجه ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من احیا سنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شهید. چې داسې وخت وي زما یو سنت مړ وي، خلق هغې ته په ښه نظر باندې نه ګوري، هغې زمانه کې یو سړی زما سنت ژوندی کړي، هغه ته 100 شهیدانو اجر دی. دا دلته چې تاسو راغلي دا مهاجرین حضرات، مهاجرین، مجاهدین، شهدای کرام، دا هم د دې دپاره راغلي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دین ته ترقي او عروج میلاو شي لإعلاء کلمة الله. نو ستاسو د اخلاق نه زموږ دغه امید دی چې ستاسو د کور واده به د شریعت مطابق وي او ستاسو د کور غم به د شریعت مطابق وي. تاسو خپل کور او کلی پرېښی دی عزتمندو، ښکلې ښکلې علاقې تاسو پرېښي دي، ښکلې ځمکې خو پرېښي دي، د هغې ځای برغ و بهار تاسو پرېښی دی، د افغانستان خوږې خوږې میوې دي هغه تاسو پرېښي دي. هم د دې دپاره دنیا ته دا تاسو ښکاره کوئ زه کور او کلی پرېښودلی شم، خپل دین پرېښودلی نه شم. او ډېر په سلونو، په زرګاو، په لکاو شهدا تاسو ورکړلو. د دنیا دوه طاقتونه، یو روس یو امریکا، او د هغو سره هر څه زیات و، او د دې مهاجرینو مجاهدینو سره هېڅ نه. الله تبارک وتعالی دنیا ته وښودله چې بې سر و سامانۍ په دنیا او په عالم کې د پیغمبر د عشق په بنا باندې، د اسلام د حقانیت په بنا باندې، د بې سر و سامانۍ په حالت کې د وروسته هم شکست ورکړه امریکې ته هم ورکړله. دا به عزتمندو داسې مجالسو برکات دي. عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: تنكح المرأة بمالها وبجمالها وبحسبها وبدينها فاصفر بذات الدين. یو ښځې سره نکاح کېدلی شي څلورو صفاتو د وجې نه، یا به دا مالداری، یا به ښه نسب والی، یا به حسن والی، یا به دینداری. فاصفر بذات الدین، که کامیابي حاصله کور ته دینداره ښځه راوله. په دې څلورو نسبتونو کې ښه نسبت هغه د دین دی. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه به څومره رشتې کولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق، هغه به دینداره ښځه کتله. الحمدلله د دې مهاجرینو د دې مجاهدینو بچیان هغه دینداره دي. دینداره بچی کور ته راشي، کور ته برکت راغی، کور ته دین راغی، کور ته د الله رحمت راغی، کور ته کامیابي راغله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شپې روان دي، په کوڅو کې ګرځي، د مدینې منورې حفاظت کوي اطرافو ته. کور کې یو ښځه خپلې بچې ته وایي چې په شودو کې اوبه واچوه چې سهار مالې ډېرې شودې خرڅې کړو، ګټه ډېره وشي. هغه بچې ورته وایي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه منع کړل چې شودو کې به اوبه نه اچوئ، توره تیاره د نیمه شپه ده. هغه بوډۍ ورته وایي دې ځای کې عمر نشته،
هغه بچي ورته وایي عمر نشته خو د عمر پروردګار شته، د عمر خالق شته، د عمر مالک او معبود او مسجود شته. دې خبرې حضرت عمر باندې ډېر اثر وکړو. عمر خو نشته، عمر چې د کوم د رب د رضا خبرې کوي د هغه د احکاماتو تنفیذ کوي هغه الله ګوري. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته لاړو، سبا وخوتله ورځ شوله، د کور زنانې هغې کور ته ولېږلې چې تاسو وګورئ دې کې یو جنۍ د چاړي کوژدنه شي ده که نه ده شوې. هغه زنانې چې لاړې حضرت عمر رضی الله تعالی ته خبر راوړلو، نو عمر په دې کور کې یو جنۍ د کوژدنې نه ده شوې. حضرت عمر یې دا زه خپل زوی ته غواړم. کور زنانه ورته دا شپنکیان دي، دا بیزي چې څرئ شپونه. حضرت عمر ورته وایي دا دینداره دي. د هغې کور جنۍ حضرت عمر خپل زوی ته وغوښتله او د هغې په نسب کې بیا عمر بن عبدالعزیز پیدا شوی دی. دینداره ښځه کور ته راشي، کور آباد شي. عزتمند رسول اکرم صلی الله علیه وسلم الفاظ مبارکه را دي، فاصبر بذات الدین. کامیابی حاصله که په دیندار انسان سره، کامیابی حاصله که په دیندارۍ سره. کور ته دینداره زنانه راغله. قرآن کریم عجیب الفاظ وایي، هن لباس لکم وانتم لباس لهن. تاسو د دې ښځو دپاره لباس یې، دا ښځې ستاسو دپاره لباس دی. مفسرین حضرات فرمایي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. دې کې قرآن کریم کومو مقاصد ته اشاره کوي؟ قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې لباس باندې د انسان پرده پټوي. ته به د ښځې پرده پوشي کوي، هغه به ستا پرده پوشي کوي. ته به هم غلط ځای ته رسې، ښځه به دې هم غلط ځای ته رسې. صحیح طریقې سره ته خپل خواهشات هلته پوره کوه، هغه به دلته پوره کوي. یو بل چاته به ځان تاسو نه بربنډوئ. هن لباس لکم وانتم لباس لهن. قرآن کریم دې ته هم اشاره کوي. په لباس سره د انسان زینت جوړوي، حسن. الله تبارک وتعالی ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان بهترین قالب کې پیدا کړ دی. د انسان قد او قامت دا ډېر حسن واله دي، خو د انسان حسن په دې لباس سره هم جوړ دی. دا ښځه به د خاوند دپاره سبب زینت وي او دا خاوند به د ښځې دپاره سبب زینت وي. دا ښځه به د خاوند عیوب نه بیانوي او دا خاوند به د ښځې عیوب نه بیانوي. کله کله داسې وشي عزتمندو، یو ښځه په یو مجلس کې د خاوند عیوب بیان کړي، یو خاوند په یو مجلس کې د ښځې عیوب بیان کړي. هغه مخې ته روان وي روان وي روان وي، تفریقې او طلاق په سبب جوړ شي. نو ښځه دې دا کوشش کوي چې هغه د خاوند صفت کوي او خاوند دې د ښځې داسې صفت نه چې مجالسو کې خو د هغو عیوب دې نه بیانوي. دینداره ده، پاکدامنه ده، د بچو ښه تربیت کوي، زما خیال ساتي، نور صفتونه نه بیانوي، دا صفتونه بیانوي. زما ښځه زما د بچو ښه تربیت کوي او ښځې له دا پکارونه دي. د بچي اولنۍ مدرسه د مور جولۍ ده. که د مور په جولۍ کې د دې بچي تربیت ښه طریقې سره وشولو، د بوډاوالي پورې دی به ښه طریقې سره روان وي. او که د مور په جولۍ کې د تربیت صحیح طریقې سره ونه شو، دغه سوچونه، تصورات، تفکرات وروسته دا خراب روان وي. علماء کرامو د دې یو مقصد ضرور بیان کړی دی، هن لباس لکم وانتم لباس لهن. و انسان ته په دې بدن کې ټول نه زیاتې کپړې نږدې دي، دی د بدن سره لګېدلي دي. نو دغه رنګې ده ته به د ټول نه زیاته ښځه نږدې وي او ښځې ته به ټول نه زیات خاوند نږدې وي. مقصد دا دی چې خاوند ښځه به ورته نږدې وي، د دې د ټولو حقوقو خیال به ساتي او ښځه به د خاوند د ټولو حقوقو خیال ساتي، د دوی کور به جوړ وي. هن لباس لکم وانتم لباس لهن. عزتمندو په دنیا کې دوه قسمه رشتې دي. څو قسمه رشتې دي؟ دوه قسمه. یو رشته غیر اختیاري ده، یو رشته اختیاري ده. غیر اختیاري رشته، زما زوی که زه 100 زره ویم زما زوی نه دی، زما زوی دی.
زما ورور زما ورور دی، زما پلار زما پلار دی. دا رشته ماته خدای جوړه کړې ده، دا غیر اختیاري رشته ده. الله تا ته کوم ورور درکوي، کوم زوی او لور درکوي، پلار درکوي، مور درکوي. یو اختیاري رشته ده. ته د خپل بچي دپاره یو جنۍ غواړې یا په یو کور کې خپله بچی ورکوي، ستا به هغه قوم خوښي، ستا به هغه قبیله خوښوي، ستا به هغه هلک خوښي، د هغه مور او پلار به دې خوښ وي. اختیاري رشته انسان هغې ځای کې کوي چې کله د هغو سره مینه او محبت وي او د عزت او د اتفاق او اتحاد دپاره کوي. نو د دې رشتې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي او د قرآن کریم په آیاتونو کې دا د الله په نعمتونو کې شمار کړي دي. سرګنۍ رشته دا د الله تبارک وتعالی په نعمتونو کې دي. کله چې د ښځې د خاوند زندګي ته جوړه شي، دې سره قومونه 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 جوړ شي، خاندانونه جوړ شي. او چې د ښځې د خاوند ترمنځ اختلافات پیدا شي، دې سره قومونه قومونه دشمنیانې جوړ شي. او عزتمندو حدیث مبارکه کې راځي دا شیطانان ګرځي په دې خلکو باندې ګناهونه کوي او بیا شیطان د دې شیطانانو د کارګزاري اوري. څه ګناه دې په خلکو وکړو؟ مونځ مې په قضا کړ، څه دې وکړو؟ شراب مې په وڅښل، څه دې وکړو؟ بدکاري مې په وکړه. هغه په خپل تخت باندې ناست و، شاباش کار دې وکړو. یو شیطان راشي او دې ته تپوس کې تا څه ګناه وکړو؟ هغه وایي د ښځې د خاوند ترمنځ مې جګړې پیدا کړې. دې پاسې د خپل تخت نه هغه په شا باندې وټپوي، تا کمال وکړو. اوس دې کې څه کمال دی؟ یو باندې مونځ قضا کړی دی، بل باندې قتل کړی دی، بل باندې شراب څښل دي، بل باندې بدکاري کړې ده. هغې ته دا شیطان دومره نه خوشحالي کېږي. او ما د ښځې او د خاوند ترمنځ اختلاف پیدا کړو، دې پاسې په شا باندې وټپوي، تا کمال وکړو. د هغې وجه دا ده چې کله د ښځې د خاوند په کور کې اختلافات راشي، هغې سره عزتمند د انسان دنیا آخرت دواړه متاثره شي. د انسان مور او پلار او بچي دواړه متاثره شي. د انسان عبادتي اقتصادي حالت ټول متاثره شي. دې وجه نه د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. دا وړې وړې خبرې چرګانو باندې جنګ دی، بچو باندې جنګ دی، فلانکي باندې جنګ دی. خو الحمدلله زمونږ د پښتنو علاقو کې عزتمندو دا شیان ډېر کم دي. کومې زنانې ته چې ازادي میلاو شي یا یو هلک ازادانه زندګي تېرېږي، په کور کې اختلافات راځي. چې کله یو هلک او جنۍ هغو ازادانه زندګي نه تېروي، یو بل باندې ته خپل نظر وي، بیا په هغه کور کې داسې اختلافات نه راځي. د کور د اختلافاتو نه ځان ډېر لرې ساتل پکار دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو یا رسول الله د دې نکاح فایده څه ده؟ هغه وایي اغض للبصر و احسن للفرج. دا د انسان په سترګو کې حیا پیدا کوي، انسان خپلې سترګې ټیټې ساتي. و احسن للفرج، او د انسان د شرمګاه عفت او صفایي دې سره پیدا کېږي. اسلام کې نکاح د دې دپاره دی چې معاشرې ته یو صفایي میلاو شي، معاشرې ته عزتمند سترګې میلاو شي، معاشرې ته عزتمند انسان میلاو شي، معاشرې ته عزتمند کرامت او باوقار شخصیت میلاو شي. اغض للبصر و احسن للفرج، دا د انسان سترګې چې کوم دی هغه ټیټې ساتي، هغه بل چا زنانې ته بیا نه ګوري. او دې سره شرمګاه صفایي راځي. اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين. حدیث مبارکه کې راځي چې کوم یو انسان نکاح وکړو هغه د خپل نیم دین مکمل کړلو، خپل دین حفاظت یې وکړو. فقد استكمل نصف الدين. نیم دین چې کوم دی عزتمند هغه کمال ته ورسولو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي نکاح کوئ، النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال عليه الصلاة والسلام. تاسو نکاح کوئ، چا چې نکاح پرېښودل دا زما طریقه نه ده. په دنیا کې څلور غټ امامان تېر شوي دي. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه، امام مالک رحمة الله علیه، امام الشافعي رحمة الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه. د دوی خپلې خپلې فرقې دي. په ټولو کې لوی امام ابو حنیفه دی. د نن نه ډېر کلونه مخکې د ده حساب لګولی شوی چې د امام صاحب چې کوم دی مقلدین څو دي؟ تقریبا 25 کاله وړاندې 15 کروړه. څو؟ 15 کروړه. په دې کې علما، مشایخ، بادشاهان، سلاطین، ممالک
خواص او عوامه. اوس خو ډېر د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی او د امام مالک رحمت الله علیه هم دا مذهب دی او د امام احمد بن حنبل هم دا مذهب دی. د دې درې علماء کرامو چې د خلوت نه یو سړی وایي زه به عبادت کوم جومات کې به ناست یم نکاح به نه کوم. د دې درې وړو علماء کرامو دا مذهب دی چې ټوله ورځ یو سړی عبادت کوي، ټوله شپه عبادت کوي، هر ورځ روژې نیسي، د هغې نه په نکاح کې زیات ثواب دی. صرف د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دا دی چې هغه وایي تخیل عبادت دا چې کوم ده د نکاح نه غوره ده، دا د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دی. خو تجربه دا ده، مشاهده دا ده چې د درې علماء کرامو دا مذهب چې کوم دی دا عزتمندو دا مفتبهي مذهب دی، دا مفتبهي قول دی چې نکاح دا ډېر اهم ترین عبادت دی. او نکاح چې کله کوئ عزتمندو په نکاح کې لکه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو زنانه دینداره غوره کوه، داسې یو هلک ته چې جینۍ ورکوي هغه هم دینداره غوره کوه. د مولانا تهانوي رحمت الله علیه چا تپوس وکړو چې ګیرخریل هلک یو جینۍ غواړي زه ورته خپله لور ورکړم، د مولانا تهانوي صاحب ورته ورکړه ورته ګیرخریل ته یې ورکړه، خو که علماو ته کنسل کړي نو هغو ته یې مه ورکوه. ارسلان مولي صاحب وویله که نه چې نن سبا کوشش دا دی چې مقتدي ور امام او زه عام طور باندې ډېر جومات کې چې کوم ځای په دې باندې بیانات کوم چې مقتدي ور امام عزتمندو د علماو د عوامو ترمنځ انتهایي تفریقې پروپیګنډې شروع دي. مولانا تهانوي رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې زما لور یو هلک غواړي ګرخیلی دی زه ورته ورکړم. مولانا تهانوي رحمت الله علیه ورته هغه ګرخیل ته یې ورکړه، خو علماو ته خو کنزل نه کوي. هغه وایي نه کوم سړی چې علماو ته کنزل کوي هغه ته خور لور مه ورکوئ، ځکه کېدای شي د هغه اخره خاتمه خرابه شي. پوه شوې چې کله چې هم د یو هلک انتخاب کوئ نو د هلک انتخاب په ښه طریقې سره کوئ. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چا چې دیوبند جوړ کړی دی، مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ته د حجة الاسلام دی د اسلام ډېر لوی دلیل و، دی د اسلام د حقانیت دلیل و. هر فن کې خدای پاک دی امام ګرځولی و. د دې دیوبند د علاقې یو ملک و او د هغې ملک درې لوڼه وې، ډېر زیات مالدار و. د یو لور نه یې تپوس وکړلو وایي زه دا چا له ورکړم، هغې فلانکي نواب زوی ده. بلې لور نه تپوس وکړو نواب صاحب چا له دې ورکړم، هغې وایي د فلانکي نواب زوی ده. کشره لور یې بلوغ ته ورسېدله، نواب صاحب دې تپوس کوي وایي تا زه نکاح کې چا ته ورکړم، هغې ما اورېدلي دلته یو مولي صاحب د مولانا قاسم نومې دی، که هغه ما په نکاح کې اخلي ما هغه ته ورکړه. هغه غټ نواب راغی مولانا قاسم صاحب ته ویل چې زما کشره لور بلوغ ته ورسېده، ما د هغې نه تپوس وکړو چې نکاح کې چا ته دې ورکړم، هغې مولانا قاسم صاحب ته. مولانا قاسم صاحب سره ډېر عزت سره کېنولو، هغه ته ورور زه ډېر غریب یم، ما ته چې یو وخت روټۍ میلاو شي بل وخت بیا زما ته منې یا میلاو شي یا میلاو نه شي. ستا لور د نواب لور ده، هغې په سرو سپینو کې زندګي تېره کړې ده، کېدای شي د هغې زندګي زما سره ښه نه وي، د هغه خبر که زه ډېر غریب یم، دقه یوه جوړه مې د نور څه نشته، دقه یو څادر مې د نور سره نشته، یو وخت روټۍ میلاو شي بل وخت میلاو نه شي، نو هغه لور به یې داسې زندګي تېره نه کړي. هغه نواب صاحب لاړله، هغه خپلې لور ته یې ویله چې مولانا قاسم صاحب زه دومره غریب یم، هغې د غربت سره زما خوښ دی، دی دینداره دی، لوی عالم دی. هغه راغی مولانا قاسم صاحب ته یې ویله وایي هغه وایي زه غریبانه زندګي تېروم خو چې د عالم په کور کې وي. هغه وایي صحیح ده. چې کله مولانا قاسم صاحب واده وشولو، مولانا قاسم صاحب دارالعلوم دیوبند کې مدرسې کې خوا کې کور و، د شپې 12 بجې راغی. مولانا قاسم صاحب وایي زه چې رالمه نو په دې کمره کې ډېرې قیمتي جوړې پرتې وې او ټوله کمره د قیمتي جوړو نه ډکه وه او د سر نه واخله خپو پورې د هغې سره زر. مولانا قاسم صاحب ته بیبي صاحبه تاسو لیدلی نه ما ته لیدلي نه 12 بجې دي د شپې، زه چې د دیوبند نه راتلم طالبان وږي وده شو، د خوراک څه نه طالبان وږي وده شو او زه هم وږی یم. دا زما حالت دی او ته د سر نه واخله خپو پورې د سرو زرو زیورات دي او په سوونو جوړې دي. هغې ورته مولانا صاحب زه پوه شوم، نو وایي نه زه ته یو خبره کوم، اوسه پورې تا زه نه یم لیدلې، ما ته نه یې لیدلي، که خوښه دي زه به دې طلاقه کړم، مالداره خاوند سره ته نکاح وکړه. هغې وایي نه، ټولې جوړې راواغېستلې، زیورات راواغېسته، مولانا قاسم صاحب ته یې ورکړله، وایي دا دیوبند طالبانو ته وقف شو،
مولانا سے په دغه شپې باندې لاړ دیوبند ته ناظم یې راپاڅولو زیورات ورله لږ ورې ورکړو دا خرڅ کړه د شپې طالبان ته ډوډۍ بندوبست وکړه هغې زنانې سره یوه جوړه پاتې شوه 2-3 میاشتې جوړه کې وګرځېده راوګرځېده هغه یې زړه کړه یوه جوړه وه کله پلار کله لاړه هغه نورې خویندې راغلې وي د هغو غاړه کې نوي جوړې وي زیورات وو د دې سره یوه جوړه وه هغه هم زړه وه خویندې خندله موږ ورته وایي چې دا مولي صاحب له مو ورکوه ده ورکوله اوس به یې زندګي فقیرانه وي هغه پلار ورته وایي صاحبې زه تا دپاره نورې جوړې جوړوم نور زیورات جوړوم خو مولانا صاحب ته یې ور نه کړي هغې صحیح ده نور ورته عمره جوړ کړو دا چې کله راله یو 2 ورځې مولانا صاحب څه نه ویله بیا ورته یې بیبي صاحبه ستا په ذهن کې د مالدارو خلقو سوچ دی زما په ذهن کې د پیغمبر فقیرانه سوچ دی اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين سید الانبیاء دعا کوي الله د مسکینانو زندگی پکار ده د مسکینانو مرګ پکار دی د مسکینانو حشر پکار دی زما ذهن کې فقیرانه زندگی ده او ستا په ذهن کې د مالدارو خلقو سوچونه دي ځکه د نواب صاحب نوري دومره په سوونو چې کوم دی زیورات په سوونو کپړې دې راوړي هغې مولانا صاحب دا دیوبند طالبانو دپاره ما راوړي هغو ته وقف کړي دا یې وقف کړو یوه جوړه پاتې شوه 2-3 میاشتې وروسته بیا پلار کره لاړه بیا هغه خویندې راغلې وې دې پورې خندله فقیر یې غریبه یې درویش یې مولي صاحب کور کې پلار ورته وایي دا اخرنۍ خبره ده زه تا ته زیورات او جوړې جوړوم که دا دې وکړو قسم په خدای بیا به زما کور ته نه راځي ولې دې مولي صاحب ته ورکړې هغه څو حدیث درته ووایي تقریر درته وکړي تار څه دیوبند ته وقف کړي دا ولې هغې مې صحیح ده نه یې ورکړو چې کله د مولانا صاحب کور ته راله د هغې زنانې خپل بیان دی مولانا صاحب ما ته وکتل سترګو کې اوښکې رالي وایي ما چې زیوراتو ته وکتل د هغې نه منګوران جوړ شوي څه جوړ شوي ماران منګوران ما یکدم د بدن نه لرې که زما نه دي پکار مولانا قاسم صاحب زما هم نه دي پکار لرې کړه ما یې بس مولانا زه پوه شوم زه تا سره دغه شان زندګي تېروم د هلک انتخاب مه کوئ هغې چې د قاسم صاحب انتخاب کړی و د عزتمند ډېر سوچ سره یې کړی و زه دا وایم چې د مهاجرینو مجاهدینو ته څوک بچي ورکړي دا نیک بچي دا مهاجرین دي دا مجاهدین دي دا نیک خلق دی دا الله د دین لپاره قرباني ورکړي دي خو عزتمندو داسې نه چې دا دي هغه علاقه کې د رواج خبر کړي هر یو بل ته مجبوره دی هغه وایي که زه هسې ورکړم بلې والې هسې نه ورکوي دا عزتمندو دا رواج ختم کړي دې ویل علماء کرامو ډېر اوږده اوږده لیکل کړي دي دا ډېر زیات نقصانات کوي او مولانا شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه په دې باندې ډېر بیانات کړي دي چې د دې نقصانات هغه څه دي نو دا ختم کوي او نکاح چې څومره هم سهولت واله وي هغومره عزتمند هغه بابرکته وي څومره دا زموږ ګورنر وزیر صاحب څومره ښه طریقې سره وکړه علماء کرام عزتمندو تشریف فرما دي دې مجلس ته فرشتې راغلي دي نن که په فرش باندې خوشحالي ده په عرش باندې هم خوشحالي ده نن د الله رحمتونه ورېږي په روز قیامت دا ویډیو به الله ښیي دا ویډیو به ښیي په روز قیامت اول چې کوم دی انسان نه به تپوس وشي ستا عملنامه کې فرشتو لیکل کړي دي څه زیاتې او کموتې خو نه دی کړی چې ستا نیکیانې کمې لیکلي بدیانې زیاتې لیکلي دی ورته وایي نه بیا چې کوم دی عزتمندو خپل اندامونه به ګویا شي یوم نختم علی افواههم خولې باندې به مهر ولګېږي هر یو اندام به په خپله خبرې شروع کړي د هغې نه وروسته ورته ویډیو وښیي دې ځای کې دې مجلس کې ته راستې دا غم او دا ښادي وه کوم یو سړي واده چې د شریعت مطابق شی دی هغه ځای کې دا مجلس ګوري هغه به خوشحاله او کوم یو ودونه چې خلاف شریعت شوي دي عزتمندو توبه وباسل پکار دي هغه موافق شریعت جوړول پکار دي زندګي کې دا خوشحالي داسې یو ځل داسې انسان چې واده کوي اولنۍ واده دا ډېر خوشحالي والی وي داسې واده وکړه چې په فرش باندې ته خوشحاله په عرش باندې الله خوشحاله وي په ټل کې ته خوشحاله په مدینه کې د رسول صلی الله علیه وسلم خوشحالي وي په ځمکه باندې ته خوشحاله په اسمان کې فرشتې خوشحاله وي واده خو داسې مزګار دی دا انقلابي واده دی عزتمندو داسې نه چې هغې کې شیطانان د مخکې منده کې عزتمندو مخکې کلونو کې څو کاله وړاندې زمونږ یو ملګري ما ته خبره کوله یو تبلیغي ملګری ما ته یو مولي صاحب دا مې حسم کړل چې خرابو ودونو ته به خپل خویندې میندې نه لېږم ما یې ولې وایي 3 جنازې په یو ځل اوچتې شوې 3 جنازې په یو ځل اوچتې شوې ما یې څنګه د دې والد د بل سره جګړه شوه نو هغه ورته وایي پیغورې ورته ورکړو وایي ته ما سره جنګونه کوي ستا د ترور د لور فوټو زما سره دی
ستا د ترور د لورو فوټو زما سره دی نو ده ورته ته وښیه هغه ورته وښودو دی غلی شو او راغې دغه جنۍ ورور ته یې ویلو وایي ستا د خور فتوانه فلانکي الک سره دا دې نږدې علاقه کې داسې شوي هغه ورته وایي داسې دي او وایي دا فوټو دې روانه جنګ ورسره مه کوه څه طریقې سره فتوان روانه هغه خپل هغه موبایل ته رانقل کړه او ده ته یې وښودلو دا هلک لګېد یوې خور وه یوې ترور وه هغه یې مازدیګر تر کمرې ته دننه کړه او تپوس یې وکړه دا فتوان ستاسو او وایي دا تاسو کوم ځای ویستل چې هغه ډېرې نیکې زنانه وي هغه ته پته نه وه هغوی موږ خو چېرته زندګۍ کې فتوان نه دي ویستلي او موږ داسې موږ زندګۍ کوم فتوان نه دي ویستلي وایي نه دا خو ستاسو فتوان دي دا تاسو کوم ځای ویستل دي هغه خور هغه ترور سوچ کولو فلانکي واده ته موږ دا جوړې وړوي هلته کې چا ویستلي موږ خبر نه یو حقیقت هم داسې و هغه علاقې والا اشنا خلق دی او دا حقیقت و چې هغه زنانو ته پته نه وه او ګنهګار یې نه وي د غرور ورته وایي د دې یو جنۍ دا ورور وایي ما قسم کړی دی ستاسو زندګۍ اخرنی مازدیګر دی زه تاسو قتل کوم د هغې نه وروسته هم هغه هلک قتل کوم اوس تاسو څنګه مرګ خوښ دی نو هغه ترور یې ورته ویلو چې زه لمونځ باندې ودرېږم چې کله اخرنۍ سجدې ته لاړ شم ما وویله هغه وایي صحیح ده لمونځ باندې ودرېدله چې اخرنۍ سجدې ته لاړه ته په سر باندې وي ستا شاوخوا خور ته وایي ستا څنګه مرګ خوښ دی دا خور ورته وایي چې ما زندګۍ کې فوټو نه دی ویستلی زه به لمونځ وکړم بیا به قرآن د سینې سره ونڅم او د قیامت په ورځ چې پاسم خدای ته به دا وایي چې ما زندګۍ کې نه فوټو ویستل دی نه مې چاته ورکړل دی ما داسې حالت کې وویله چې قرآن زما په لاس کې خو چې زه تاویږم قرآن واخله چې قرآن نه ارتاو نه شي دی وایي صحیح ده هغې لمونځ وکړو نو قرآن یې سینې سره ونڅل دی وویشتله چې تاوېده قرآن یې تبار وستله هغو پسې دروازه بند کړه لاړه غالب ته یې دروازه وټکوله یې راووځه هغه چې راووتله هغه ته یې ویل هلکه زما د خور او د ترور فتوان تا سره وشتلی هغه وشتلی خو زه ته یې خبره کوم قسم په خدای که زموږ د هغو سره تعلق وي دا د چا داسې طریقې سره اخیستې چې هغو ته پته نه وه لګېدلې هغو ته ګناه نه وکړو داسې طریقې سره چا فتوان اخیستې وو چې هغو ته پته نه وه هغه یې هغه ویشتل هېڅ چا ته پته نشته کور کې کمره کې پرتې دي اوس راووځه هغه هلکې ویشتله 3 جنازې زخمن د یو ځای چکه شولې هېڅ ناګېڅه بې ګناه داسې وزرونه دې ولې وکړی شي چا کې دا علي اشرف هاشمي زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنتو باندې موږ فخر کوو موږ یې دنیا ته ښکاره کوو عزتمندو چې زمونږ د پیغمبر په سنتو کې دا د فواید دي واجب القدر والاحترام په آخر کې زه بیا ټولې مجموعې ته د علاقې والا ته وزیر حاجي صاحب ته د هغه بچو ته رشته دارانو ته مبارکبادي وایم چې نن د دې عظیم محفل مبارک محفل انعقاد یې وکړو او په دې کې ډېر قیمتي خلک راغلی دی الله تبارک وتعالی دا شادي نور مبارکه کړي الله دې سبب خیر او برکت وګرځي او الله تبارک وتعالی د خپل رضا سبب وګرځي چې په دې کې شرکت کړي الله دې په یو خدای بشمار اجرونه ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین